د جلال آباد ښار اومه ناحیه کې د سرخاب پل څخه تر درونټي بازار پورې د کابل جلال آباد سړک پراخولو چارې شاوخوا 80 سلنه بشپړې شوي د سیمې اوسیدونکو متي الله وای دغه سړک په پخېدو سره به ګرد او غبار او ترافیکي ګڼه ګوڼه له منځه لاړه شي. کله چې خیر دغه سړک جوړ شي دلته به ډېرې اسانتیاوې نه یوازې دغه د کلي خلکو لپاره د ټولو خلکو لپاره کوم موټر چې دغه په سړک باندې ځي راځي دا خو د منګ نړیوال سړک د پوه شوې د ټول نړۍ سره دا منګ وصلوي په دې خاطر باندې دا سړک د منګ لپاره ډېر مهم ده او الله تعالی د منګ اسلامي امارت دغه غور کې چې دغه خلکو لپاره خدمت وکړي منګ د امارت نه ډېر خوشاله سو. د درونټي یو بل اوسیدونکو احمد د سړک چارو ته خوښ دی خو نظر آباد سیمه کې په همدې سړک د اساسي پلونو د جوړېدو غوښتنه کوي. ان شاء الله چې دې ته خو موږ ډېر خوشاله یو ځکه چې سړک جوړ شي وطن ورسره جوړیږي او مهم هم دا سړکونه جوړ شي او موږ دا غواړو چې د نظر آباد په سیمه کې دا پروبو وړه ده او په دې باندې کار وشي او ښه کار وشي په باندې ځکه هر ځل دا پیپونه اچول کېږي هغه بیرته سیلاب وړي او هغه سیلاب یوسي بیا د لاره بنده وي دوړي کورونو ته مشکل وي ماشومانو ته دې نه ډېره غټه مرستیا جوړېږي ناروغي جوړېږي نو غواړو چې دغه پل زر تر زره جوړ شي. د جلال آباد ښاروالۍ ویان حامد محمودي وایي دغه سړک چې له تېرې ادارې ویجاړ پاتې و اوس یې جلال آباد ښاروالۍ کارونه پیل کړي او نږدې لنډ وخت کې به بشپړ شي. دغه سړک په تیر دولت کې د پیدامي وزارت اړوند پروژه وه دا چې کارونه نیمګړي پاتې شول د جلال آباد ښاروالۍ اړوند ساحه وه نو د 1400 مالي کال د پروژې خدمتونو په لړ کې د جلال آباد ښاروالۍ له لوري د دغه سړک کارونه په دوو برخو کې پیل شوي وو چې د اوس لپاره یې شاوخوا 80% کارونه پای ته رسېدلي دي اړوند نور کارونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. دغه سړک یو له مهمو سړکونو څخه شمیرل کېږي چې دلته جلال آباد ښار ته له نورو ولایتونو څخه زموږ تاسې هیوادوال راځي همدارنګه یو ترانسپورتي سړک دی ترڅنګ یې په دغه سړک په مسیر کې یو پل دی چې د روان 1405 مالي کال لپاره د جلال آباد ښاروالۍ د پروژې خدمتونو په لړ کې په پام کې نیول شوی چې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به دغه کارونه هم پیل شي. د دغه سړک په جوړېدو سره به درونټي سیمه کې چې په ساعتونو ترافیکي ګڼې ګوڼې له امله لاره بنده وي بیروبار ختم شي.